السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم ستنه کړې ده چې ګډ ژوند کوو، پلار دی، مور ده، ورونه دي، خوندې دي، مثلا ورېندارګانې دي. خو بعضې ورونه داسې دي چې کاروبار یې کمزوری دی، ګټه ډېره نه راوړي. نو مور مې پلار مې وایي دغه زامن چې ګټه یې لږ ده، د هغو اولادو ته یا د هغو مینو ته دی په سپکه سترګه ګوري او ډېره حقیر و ذلیل یې استعمالوي، ظلم ورسره کوي، ښکنځل ورته کوي. او هغه زامن چې پیسې راوړي کور ته، د هغو ښځې ډېرې معززې دي، ډېرې قدرمنې دي. و محترمینو، په دنیا کې خو اعزاز و شرافت په دنیا کې دی. کار څونه بدرنګه وي، کار څونه بد اخلاقه وي، کار څونه نور داسې شیان کې پکښې بد خو لیکن چې دنیادار و معزز به وي. او په نیز د الله جل جلاله بیا اعزاز په دین کې دی، اعزاز په تقوا کې دی. او دا موږ ته معلومه سوې ده، هغه موږندې چې مړونه یې خواري نه کاږي یا کاروبارونه خراب وي، هغه په کور کې داسې یو غلام و د مریه و د مینځې په حیث د مزدور په حیث باندې خلک استعمالوي. خو راسي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته څه وایي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته کم پیغام پرېږدي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته کم امر کوي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت دی، جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي، وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي امت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته فرمایلی دي چې ځانونه وساتئ له ظلم څخه، فإن ظلم ظلمات یوم القیامه، په تحقیق سره ظلم چې دی هغه تورې شپې دی په ورځ قیامت. د دې حدیث تفسیر بعضې علماو داسې کړی دی، وایي فإن ظلم فی دنیا، په دنیا کې ظلم کول پر یو چا باندې، دغه ظلم توروالی په زړه کې راولي، د دغه انسان د زړه څخه هدایت ولاړ شي، بصیرت لاړ شي، زړه یې خراب شي، نو په ورځ قیامت هم دغه یې تور زړی او دغه ظلم یې سبب د ګمراهي او د ضلالت جوړ شي. او دغه رنګه بعضې روایتو کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، وایي انسان که په دنیا کې ظلم کوي پر یو چا باندې، په ورځ د قیامت به الله جل جلاله تر هغه وخته پورې جنت ته څوک نه پرېږدي، نه دوزخ ته تر هغه وخته څوک ور پرېږدي چې د مخلوق په مابینځ کې یو فیصله نه وي کړې. الله غږ وکړي چې نن ورځ د انتقام ورځ ده، غچ اخیستل که د هر چا په هر چا پسې حق وي را دې شي. هلته بیا دا نه چلېږي چې ته خو سر وي خواښې وي ما پسې، هلته ټول انسانان په یوه نامه راپورته کېږي د الله حضور ته، لڅ لپړ، نه کمیس نه پرتوګ. هلته که دې په باچا پسې حق ورغلی هم لکه سپیدی بې درکوي، که دې په زورور پسې حق ورغلی هم بې لکه سپیدی درکوي، چې هر څونه زورور یي، که هر څونه غوښتلي، هلته بیا چون و چرا نسته. نو هلته خو بیا اروپۍ نه چلېږي، هلته خو بیا یوه سکه چلېږي چې اعمال ورکول دي. په دنیا کې ډېرې سکې چلېږي، ډالر دي، قاجار دي، افغانۍ دي، ریال دي. په ورځ قیامت یوه سکه چلېږي چې هغه اعمال دي. نو بیا به وایي دغه سړی چې پر یو چا ظلم کړی یا مظلوم به راسي، هغه مژور به راسي، الله جل جلاله ته به عرض وکړي چې دا زما خوښ او زما خو سر پر ما ظلم کاوه، زما د مېړه په وجه باندې، مېړه مې کاروبار نه درلودی، هغه زور یې تر ما کړي. نو الله جل جلاله به ورته ووایي چې پر تا یې ظلم کړی دی، ورشه د دوی په عملنامو کې وګوره چې هغه یو څه په وایا عبادت یې کړی دی، چې یو څه ښه عبادت دی چې هغه دوی جنت ته په ولاړ چې هغه ته ځین واخله. نو به بیا دغه ستا معاینه راځي یا دا ستا ورېندار به راځي، دا ستا د مور پلار څخه به نیکۍ راټولې کړي، دا به دا نیکیو په وجه باندې جنت ته ولاړ شي، ستا مور پلار به بې عمله پاتې شي، دوزخ ته به ولاړ شي. او داسې هم کېږي چې
مثلا تا پر یو چا ظلم وکړي په ورځ قیامت به د الله حضور ته مظلوم راسي چې خدایه دغه پر ما ظلم کړی دی، نو د ظالم سره به نیکۍ نه وي، دغه مظلوم ګناهونه به بیا ظالم ته ورکول شي. نو ظلم هغه ګناه ده چې انسان بې ایمانه تر دنیا تېروي. الله جل جلاله دې موږ تاسو ټول له ظلم څخه وساتي. الله جل جلاله دې موږ تاسو توفیق راکړي چې د ظلم څخه ځانونه راوګرځوو. ظلم مه کوئ. حدیث رقم 115 صفحه نمبر 108 فضل القدر شرح د جامع الصغیر. نو د ظلم انجام ډېر خراب وي. وخت کې یو چا بیان راته کاوه، اوس د طالبانو په ټیم کې د طالبانو وخت چې و نو دول ما سبقان ویل، رامناس ومه ماجد مې سبقان ویل، وروڼه مې د بارډر کاروبار کاوه. نو زما په وینا باندې په سرا کې د غوا خدمت و، د سرا جارو کېدل و، د دا نورو وروڼو معاینې چې وي هغه ډېرې معززې وي. زه کاوه پیسې راوړلې، زه ملا وم. نو دول په طالبانو په د امیرانو وزیرانو کې مې څوک شناخته و، هغه ور وغوښتلم ویل راسه یو وظیفه درکړم په حکومت کې. ویل ما یا وظیفه نه کوم، تجارت ملتي تجارت شروع کوم. نو بیا هغه یو خط راکړي پر یو چا باندې چې دې مولوي صاحب سره د پور و د قرض معامله وکړي، پیسې په پور ورکړي، بېرته بې درکړي، زه امین یم یا زه اعتماد یا زه اخم. نو خو خیر دولې څه پیسې مې پیدا کړي، تجارت مې له صفر ور شروع کړي. نو ورته ودرېدلم، په ډېر لږ وخت کې مې تر دا وروڼو پیسې ډېرې کړې. ځکه ملایانو طالبان دا ذهنونه ډېر پاخه وي چې دنیا کار ته وولېږي، باره دی غټ د دنیا چینجی ځینې جوړ شي، بیا تر هر چا کې بیدار وي. الله دې علماو طالبان په دنیا نه روږدوي. یو هلک امیان ته له موږ څه در پاته، دوی ته هلک له موږه در پاته شي، ځکه دلته ډېر چمونه راځي. نو دول دنیا هم نه وه، داسې د دنیا دروازه را باندې خلاص شوله. له دوبۍ و له کومه ځایه مې تجارتونه شروع کړله. څه وخت بعد چې مثلا کور ته راځم او اوضاع بدلېږي. اخر زما ښځه د کور مشره شوه، زه د کور کشر ومه، زه هم د کور مشر شوم، ښځه مې هم د کور مشر شوه. دا دومره ښکاره دا د دنیا ماحول دی. نو انسانان خو نن دنیا ته ګوري، که د خره په غاړه باندې د ډالرو هار، د ډالرو امیل ور وځړویم به خلکو ته به خر په سترګو کې نه معلومېږي، بیا به یو بل نوم ورباندې ږدي. نو محترمینو دا دنیا هیله کوي، د دنیا په خاطر چاته اعزاز مه ورکوئ. دا خو سر و پلار دي په ټولو مژرندو باندې یو رنګه یو رقم شفقت و رحم کوي، په لمسیانو دې یو رقم رحم شفقت کوي. دا چې بیا په ورځ قیامت ته موږ ور په وجه دوزخ ته ځي، بد کار دی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.